چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پېزوان مه یادوه. درنو دوستانو ستړي مه شئ، زه یم مصطفی میاخیل. دا واټ دا کوم بیت مې چې درته ویل ملنګ جان بابا بیت و، او دا چوک دغه درې لارې د ملنګ جان بابا پر نوم نومول شوې ده. دغه ځای ته راغلی ما درنو دوستانو، غواړم تاسو ته دغه ځای ښکلاګانې در وښیم دلته څه دي، دا به ټول تاسې را سره ننداره کړئ. راځئ چې ځو مخکې چې دلته څه دي تاسې وګورئ. ښه تاسې ګورئ د دغه ځای ښکلاګانې ګورئ، دلته چې څه خرڅېږي څه شی دي، نو د دې ځای کې هغه شپنۍ ښکلا تاسې ګورئ. ماشاءالله وګورئ دلته انګور او میوې، هر رقم ته میوې، انار او مڼې، هر څه ښه په پرېمانه پیدا کېږي. نو ګورئ دلته ملګرو یو ښایسته انګور چې دا به د کوم ځای وي، له ملګرو سره به هم غورې کوو. نو ښه نو تاسې موږ دلته ننداره کوئ، موږ وګورئ انګور ګورئ، ماشاءالله انار ګورئ. ملنګ جان بابا د پښتو ژبې یو وتلی شاعر ده، هغه شاعر چې سوونه کال وروسته هم خلک اشعار په خپلو ژبو وایي. ملګرو دلته ماشاءالله وګورئ سره املوک وخت هم راغلی ده، لکه چې سره املوک دغه دي تاسې ګورئ. دلته ملګری ناز له ده سره به مرکه هم کوو. ستړی مه شي ځوانه، جوړ تازه. نوم مبارک دی او د کوم ځای؟ نوم مې خیر محمد دی، کونړ ولایت څوکۍ. ښه د خیر محمد د کونړ ولایت څوکۍ. دې ته خو خلک سره املوک وایي که نه؟ دا له کوم ځای نه راځي؟ دا هم دی افغانستان کې شته دی، افغانستان کونړ او ننګرهار او پیاڼو. ښه ډېر ښه. دا اوس د افغانستان املوک دي؟ دا د افغانستان میوه ده د کامې. ښه د کامې ده، ډېر ښه ماشاءالله. په څو روپۍ ده چارکه؟ چارک اتیا روپیه. څنګه د کار روزګار مو ښه ده؟ شکر دی الحمدلله. د ورځې څومره روپۍ ګټئ؟ د ورځې دغه 300 400. ډېر ښه ده، بس شکر ده. نو وګورئ ماشاءالله سره املوک د ننګرهار د کامې دي ده. تاسې وکتل، تاسې ځو ملګرو نور ځو دې ملګري سره هم درېږو لږه یو څو شېبې. ښه میک رانه پاتې شو، میک مې پرېښوده. ته هم ستړی مه شي. په خیر راغلی. د کوم ځای نوم دې څه ده؟ یم د بیسو نوم محب الله. محب الله جانه کلي څنګه دي خرڅېږي که نه؟ والله ښه ده شکر ده، بس د الله نه راضي یو. او دا څه شی دي؟ دې ته تورنج وایي تورنج. دا د کوم ځای دی؟ بادام د همدې ولایت دي، د ننګرهار دي؟ د ننګرهار دی خپله. دې خوند څنګه وي؟ ترش یې خوږ وي؟ د دې خوند نه ترش نه خوږ وي، بس ځینې چې خام وي نه ترش وي، او چې پاخه وي بیا خواږه وي. اوس دا خام ده که دا پوخ ده؟ پوخ ده. ښه صحیح ده. ښه ډېر ښه ده. څنګه د مزدوري وخت زندګي پاس کېږي؟ ژوند د تېرېږي، بس د الله نه ډېر راضي یو، خو دا ښاروالۍ والا مو ډېر په عذابوي. ښه او نه مو پرېږدي. بس خو تاسې به غلط ځای کې درېږئ که نه؟ ځکه غلط ځان ټول غلط ځای دی، یو مستعی نه دی روان. څه په کار دی باید څه وشي؟ باید دغه ځای کې موږ تاسو ته بس لږ امنیت راولي، دې غاړو ته هم پرېږدي، په عذاب هم نه کړي. یو خبره ده ښاروالۍ څو ځل هڅه وکړه، کوشش یې وکړه چې د ریړو والا ته یې مناسب ځایونه برابر کړله. څه وجه وه بېرته ولې هغه خلک دلته دې ښار نه کېږي؟ هلته مزدوري نه کېږي، بس څوک چې د سړک غاړو کې مزدوري کېږي او ګاډو والا ورته ودرېږي، او غریب سړی بس وروره ګوله نشي کولی چې مزدوري وکړي. صحیح ده. او نور ښه ده، نور دلته خاص مشکل نشته دی، خو چې بس هغې غاړو ته مو پرېږدي، هغه یې هم وایي چې بس لاره بندېږي او څه مشکل جوړېږي. باید داسې یو ځای کې غاړې ته موږ ته ځای راکړي چې سودا وشي زمونږ. خو د یو کونج ته وړي میاسلم پلازې شاته، نو هلته خاص سوداګانې نه کېږي، نو بس ځینې خلک په عذاب دي. او دا خلکو ته پکار دی کوم ځای کې چې ښاروالۍ وټاکه د ریړو لپاره، هلته ورشي هغه ځای کې سودا ترې واخلي. دا د خلکو باندې دا کړه، خلک باید راشي. او باید داسې کار وکړي چې دا ټول دماغه ځای تعقیب کړي. ډېره مننه، خدای دې وکړي چې آینده کې دغه اصول چې دا مراد شي. تا نه ډېره مننه. مراد کې مهرباني. ژوند راځئ ملګرو مخکې ځو چې مخکې څه دي. له ملګرو سره به مخکې ځایونه هم ښیو ورته. وګورئ چې تاسې ګورئ هلته زرنجان دي، په زرنج باندې میوې قسمه قسم میوې ایښې دي ماشاءالله. زبردست زبردست. ستړی مه شئ، جوړ تازه. څه شی خرڅئ؟ انګور دي، مڼې دي. هلکه دا څنګه دا نیمې مڼې سپینې دي نیمې سرې دي، دا ولې؟
د کوم ځای مڼې دي د کوم ځای مڼې دي کابلي مڼې دي دلته کېده که نه یاره ولې خفه یې یاره ولې درک ښه دا مڼه دې مڼه مې درته کېښودله راځئ دې ځوان سره خبرې کوو بل خو رانه وتښتېده دا بل درته کېدمه دغسې ښه دا راته ووایه چې څه شی چې در سره دي انار دی مړې دي سپینې مړې دي انګور دي انار 300 روپۍ ورکړه ښایسته انار روغ 15 چارک انار دی روغ جوړ 15 چارک او یې ګوره ورته یو دانه بل کې اړم چارک بس 90 روپۍ خلک خرڅوي وایړه اوسې ګوره ما یو دانې کې پرخه مو مې وړه نو انار یې وانخیستل نه پوهېږم چې څه وجه وه دا ما د انار دی ارزانه خلک خرڅوي دا دې باندې ما هغه فکر کوي دې کې څومره 100 کیلو انار دي 8.5 کیلو 9 کیلو موږ په 1 کیلو خلکو ته ورکړو او 100 روپۍ خلک تاسې ته راځي موږ د 210 210 لپاره تاسې په څو خرڅوئ لس رواني له 300 وایو 280 دوه نیمې مې ته ورکړو ښه ډېر ښه ده او دا انار د کوم ځای دی دا یې تګاو تګاو انار دی ماشاءالله نو د تګاو انار هم ښه دي کندهاري انارو سره ټکر وهي په پنجاب کې نو بیا په زرنجانو کې دا یا په موټرو کې د انار ښه په عزت اچولي او دغه انار کیلو په 400-500 روپۍ ملاویږي او دلته په خپل وطن کې نو بیا په بسته هلته په 250 په 300 روپۍ نو د شکر ځای ده که نه او خود د شکر کوم ځای نوم دې څه و نوم دې څه و نوم احمد ولی احمد ولی د ورځې 100 روپۍ مزدوري کوي 300 400 تعلیم دې کړی که نه ښه ډېر ښه ده راځئ ملګرو مخکې ځو چې په ملنګ جان واټ کې نور څه دي ښه دا وګورئ ګني دي ملګرو دا ماما لګیا ده او ګني سپینوي ښې چارې ماما وګورئ په موټرو انار د تګاو انار دی بسته پاکټ په 100 روپۍ ماشاءالله دا هم ګورئ د ښایسته وطن انار چارک 40 روپۍ نو ماشاءالله تاسې انار مې ښودل خلکو ته دغه انار چې کوم په دې ریړه کې ایښي دي خدا خو دې ډېره غمه یې زړه چېدلی له ډېرې غمه نو دغه انار چې دي په پنجاب کې کیلو په 400-500 کلدارو باندې کېږي او دلته بسته خلته هماغه 80 روپۍ شو نو 500 کلدار 80 روپۍ شو داسې اوږده کیسه یې نه جوړه کړې ده سړی ته راشه زه ته اوس ویم زموږ د وطن یوه بله میوه درته وښیم دا پېژنې او دا هغه دي که نه الوګان دي سره الوګان دي دا سره الوګان چې یو خلک وایي که نه چې سره الوګان دي او سپین الوګان دي او خواږه الوګان دي دا هغه شیان دي بلکل نو وګوره خواږه دي که نه دي ویې نه خورې ګوره تاوان نه زبردسته مڼه ده دا څومره ښایسته خوشبویي لري ستړی مه شې ولېږه نوم دې څه شی ده منتظر خان منتظر مکتب وایې څوم صنف کې درېیم صنف کې څو نمره یې نمرو کې نه یې لا څه شی کې جرب کې که بسپو کې مونږ په دې شی نه چې پوهېدلی مونږ اوس دفتر کې ناست وو لیکل دا مړه خو دفتر خو دې لا ټایم پاتې که نه یاره ته خو ودرېږه تعلیم پوره کړه پوهنتون وایه بیا به دفتر کې ناست دی صحیح ده دا مڼې د کوم ځای دي دا ولاکه خبره کابل شریف دی په څو دي چارکه چارک 80 روپۍ دی اوس موږ ته به څومره مڼې واچوې چې ویسو ځان سره تاسو چې څومره زیات دي پیسې غواړې که نه یاره پیسې نشته پیسې خو نشته که نه دا خو چې چا سره پیسې نه دا خو ما ښه کله کله چې کوم غریب راځي ورته بیا ورته مڼې همداسې ورکوې کله کله د انګور ورکوو ښه ډېر ښه نو درنو دوستانو تاسې د ملنګ جان واټ کې کومې میوې چې خرڅېدې د ملنګ جان واټ ښکلا دا هم تاسو در وښودله تر بلې خپرونې موږ ته اجازه راکوئ په الله مو سپارو